و عوام جماعتونو خدمتونه قرباني به کولی شي بالکل به کولی شي بچی دا به د عمران خان بغیر نه حل کیږي چې کله عمران خان راوځي هغه وخت به دا حل کیږي دا ولې نه حل کیږي یاره دې سره مولانا صاحب دی مولانا صاحب ته به وټکو او یو عمران خان دی هغه عوام مسایل حل کوي مسله کوي ډېرې حل کوي دا رقم صحیح موږ دپاره عمران خان ډېر صحیح لیډر ده هغه چې کوم دی دا عوام مسلونه دي هغه انشاءالله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اسی طرح کار لو جو السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ بسین خبر زوم ادریسان نن زموږ ټاپک دا دی چې آیا پاکستان کې سیاسي جماعت کوم دی دا عوام مسله حل کولی شي راځئ عوام نه رایه اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر درته ښه الحمدلله تاسو ماته دا وایه دا پاکستان چې کوم سیاسي جماعتونه دي دا عوام مسایل حل کولی شي بالکل به عوام قرباني کوي و عوام جماعتونو خدمتونه قرباني به کولی شي بالکل به کولی شي بچی کوم جماعت ښه کولی شي مګه دا د سټیشن جماعت مدرسه و تاسو چې مولانا صاحب والی جماعت ښه کار کوي و مولانا صاحب بالکل ټیټ مولانا صاحب نور جماعتونه کار نه کوي نور جماعتونو کار کوي اسلام مسلمان اسلام مسلمانی پاکستان اسلامي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر دی څه نوم دی احسان الله احسان الله بھائی تاسو ماته دا وایه چې د پاکستان کې د ټول سیاسي جماعتونه دي آی کې ښه کار عوام لپاره څه کوي څوک یو جماعت کوي جی دا به یو پی ټی آی حل کوي عمران خان څنګه دا به د عمران خان بغیر نه حل کیږي چې کله عمران خان راوځي هغه وخت به دا حل کیږي دا ولې نه حل کیږي بس د عمران خان بغیر نور ټول تاسو ته معلوم دی چې وړونکي والا دي مالونه وړي بس نور هیڅ نه کوي نور جماعتونه پیپل پارټي بول دی هغه په عمران خان او د مولانا عبدالرحمن صاحب نه تیر شو نور موږ ته هیڅ خنخ نور چې کوم دی زرداری دی دا نواز شریف دی هغه نه کار کوي نه زرداری او نواز شریف هغه ته موږ اوس پرې ووټ نه دی ورکړی موږ مولانا صاحب له ورکو او عمران خان له ورکو ان شاء الله آینده الیکشن را روان الیکشن کې موږ د عمران خان سره ولاړو تاسو ماته وایه چې کوم پارټي ها دی ما خپل یو لیډر دی نون لیگ عمران خان هغه خوښ لګي هغه سم کار کوي هغه صحیح دی بس مړه پښتنو لپاره صحیح دی پښتون لپاره پنجاب لپاره پنجاب لپاره هم صحیح دی مړه ټولو یو عمران خان دی بس بیا هغې جلسې کې ځئ خو نه ځئ اوس یاره که ټیم لاو شو خامخا به ځو ووټ چاله راکې ووټ چاله راکې ووټ موږ مولانا له ورځو ولې بعد مړه موږ هغه خوښ دی پارټي کې تم عمران خان کې ووټ هغې له راکې نه مړه ګوره اوس که عمران خان نشته مولانا صاحب له ورکوو که عمران خان ول بیا عمران خان له ورکوو کوم چې نون لیگ دی پیپل پارټي دی هغې له نه بل یو پټۍ له هم نه ولې نه راکې مړه دا چا خپله خوښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جوړې الحمدلله تاسو ماته دا وایه پاکستان کې کوم سیاسي جماعت دی د ټول سیاسي جماعتونه دي دې کې عوام مسایل څوک جماعت حل کوي یاره دې سره مولانا صاحب دی مولانا صاحب ته به وټکو او یو عمران خان دی هغه عوام مسایل حل کوي مسله کوي ډېرې حل کوي دا رقم صحیح حل کړي دي جی کوم یو ماته اوس وایه د کوم یو ده کوم یو چې حل کړي دي هغه ماته وایه نه یو خو د مولانا صاحب عبدالرحمن دی یو د عمران خان دی هغو ته مې ډېر مولانا صاحب ته مې ډېر ووټ ورکړی دی نه دی عمران خان ته مې لا کم ورکړی دی خوښ څوک پارټي لګي څه پارټي خوښ لګي خوښ مې دی عمران خان عمران خان له ووټ چاله راکړي دي اوس به انشاءالله عمران ته ورکوو عمران خان څنګه تا ته لګي عمران خان څنګه خوښ لګي عمران خان ماته دی خوښ لګي د ملک حفاظت کوي ښه سړی دی پر موږ ګران دی دا ته ماته خوښ لګېږي نور پیپل پارټي دی پی ټي آی دی هغه نه هغه سره مې نه لګي نون لیگ سره نه خالي عمران خان پارټي ولې نه لګي مړه هغه ته موږ در اوسه ووټ هم نه دی ورکړی او پته راته نشته چې هغه څنګه کار دی نه دی او د بعده به که اوسي که د بعده وي عمران خان ته به ووټ ورکړو عمران خان زموږ سړی دی بس دا مې فیصله ده صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر ده څه نوم دی شاکر بھائی تاسو ماته دا وایه دا پاکستان کې سیاسي جماعتونه عوام لپاره حل کار کولی شي
یاره والا زه څه درته ووایم ولې عوام مسایل حل نه کولی شي؟ والا څه درته وایم والا زه خو نه پوهېږم د خپل نه واخلله کوم جماعت حل کولی شي عوام مسایل؟ عوام مسایل چې زه پوهېدل عمران خان کولی شي، نواز شریف کولی شي، عمران خان څنګه کولی شي هغه؟ یاره عمران خان ډېر صحیح لیډر ده موږ دپاره موږ دپاره عمران خان ډېر صحیح لیډر ده هغه چې کوم دی د عوام مسلونه دي مسایل چې عوام لپاره دي هغه څنګه حل کولی شي؟ یاره عمران خان نه ده مخکې ډېرې چارې کړي دي اوس یې کوای شي موږ په علاقې کې ډېرې چارې کړي دي عمران خان کوای شي دا کارونه عمران خان کوي نور جماعتونه کوم چې دی د جے یو آی دی د پیپل پارټي دی نور په نور کې خو جے یو آی مولانا صاحب هغه صحیح کار کوي؟ صحیح کار کوي څنګه پته ده تاسو؟ یاره مولانا خو مولانا دا ته خو موږ ته نه شي ولی موږ یې احترام کوو موږ ته یې جماعتونه آباد کړي دي موږ ته تاسو ماته وایئ کوم جماعت کار کولی شي؟ کوم جماعت کار کولی شي نه عوام مسایل حل کولی شي؟ هغه انشالله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اسی طرح کر لو جب آغا عمران خان کا نام عمران خان کوم جو جماعتونه دا پاکستان کې سیاسي جماعتونه دي عوام مسایل کوم یو جماعت حل کوي؟ آغا دا سدا چې ویني عمران خان څنګه و اسی طرح جب پکا سام لیڈر دا امیش دا پورا ماشاءالله آکے جاگی جی پاک بندے کسی کو کانا نا څه پریشانای څه تکلیفی نه وي باپ سه هم دای کوشش کو چې د پریشانای او تکلیفی نه حل شي هر شي مسائل دای حل کولای شي کنه پیپل پارټي هم داسې دوی چې مطلب کې ویني هغه هم د عمران خان غونډه دو خلش کې داسې دوی چې تکلیف دادای چلش کې داسې دو چې پښتين په تارا باندې زور نه کو کنه داسې دوی چې دوا سره په یک برابر باندې دي ماشاءالله الحمدلله چې خدای دې داسې نه کو خدای دې خړ نه کو ماشاءالله نور دوا سره سایي دي نور جماعتونه کار نه کوي د پیپل پارټي دی نون لیگ دی جے یو آی دی و دوا سره عمران خان او پیپل ټي د دوا سره سایي دي کنه دا دوا سره سایي نور ورا مونل دلی دي نه مې کاتلی دي بیا مې نه داسې بغا کې ګرځېدلی کنه او چې کیم پلال زور د یاد عمران خان او د غا د پیپل ټي دی کنه ځکه د دغه د واجه نه کنه غنی میش کې ما دو په وزیرستان کې کنه میشغا منظور هم ډېر سپورټ کوي کنه په وزیرستان کې دای هم میشتا ډېر چارې کو کنه چې کیم ځکه تکلیف دې کې تکلیف په بارا کې دای میشتا صفا رزلټ ور وبوسی کنه ځکه میش منظور پښتون ته مبارکي ورکوي مبارکباد وردایي ځکه چې د میشه د دیار تکلیفای د پریشانای نه میش خلاص کړي ٹھیک ہے بھائی صحیح ده ډیره مې جی ناظرین تاسو حل کرای واوردل حلق وی چې دا عمران خان سره یو عمران خان عوام مسائل حل کوي او نون لیگ او پی ټی آی چې کوم دی هغه نه لګي پی ټی آی ها د پی ټی آی مالا خوښ دی هغه د سره خپل میزبان ادریس خان له اجازه ورکوي الله نیکبان